ورحمة الله حضرت الله موحد یم. غواړم تاسو ته په یوه نوې پروجیکټ باندې کار وکړم، خو له هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې او تازه ویډیوګانې تر تاسو ژر ورسیږي. تاسو ګورئ چې دلته یو لیمو موږ په دوو برخو ویشلی دی. دغه د لیمو په دوو برخو ویشل په کورلډرا کې ډېر اسانه او ډېر په لنډه طریقه کیږي. نو راځو خپله پروژه باندې کار شروع کوو. اول دلته یو صفحه موږ خلاصه کړې ده. دغه صفحې ته مثلا یو رنګ ورکوو، دې ته یو رنګ ورکوو، دغه رنګ موږ ورکړو. اوس راځو د لیمو هغه تصویرونه چې موږ له انټرنیټ نه رااخیستي دي هماغه دلته راوړو. اوس راځو یو ریکټنګل په دې باندې رسموو. دغه لیمو په دوو برخو باندې ویشو. دا موږ رسم کړو، څه شیپ نیسو، په دې لیمو باندې دلته کلیک کوو. دلته موږ یو آپشن لرو د انټرسکټ په نامه باندې، په دې باندې کلیک کوو. په دې باندې چې کلیک وکړو تاسو ګورئ چې دغه لیمو یوه برخه د دې نه جدا شوله. اوس راځو په دې باندې بیا کلیک کوو او د لیمو باندې هم کلیک کوو. دلته موږ یو بل آپشن لرو د ټریم په نامه باندې، په دې باندې کلیک کوو. دلته اوس دغه ریکټنګل چې کوم موږ د غوڅولو دپاره رسم کړی و، د بېرته ډیلیټ کوو. ګورئ چې دغه لیمو دلته په دوو برخو باندې غوڅ شو. اوس راځو دغه یوه برخه د لیمو ښکته راولو، دلته تر دې ځایه پورې ښکته راولو. دې ځای بېرته په سینټر کې کوو. اوس راځو د لیمو دغه غوڅه شوې برخه په دې باندې ماچ کړو. تاسو ګورئ چې دغه لیمو په دوو برخو باندې وویشل شو او دا کار ډېر په اسانۍ او ډېر په لنډه طریقه ترسره شو. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله مو مل شه. السلام علیکم.